سلامونه مې ومنئ ملګرو. په اوس وخت کې په یوټیوب، فیسبوک او د سوشل میډیا په نورو برخو کې موږ وینو چې خلک یوه او بل ته زغم نه لري او د یوه او بل په شخصي ژوند یا په شخصیاتو دوی ټکونه کوي. نو ژوند یوه منډه ده او په دې منډه کې تر نورو مخکې ته کامیابي وایو. هغوی چې خپلې مخې ته نه بلکې نورو ته ګوري، سرعت یې کمیږي او دا خطر شته چې پښه یې چېرته له تږي سره ولګېږي یا بل مشکل ورپېښ شي. د نورو په کار لرل او د نورو په کامیابۍ باندې زړه خوړل په ژوند کې د ماتې او ناکامۍ سبب ګرځي. که له کامیابۍ څخه مو مطلب په خپلو کارونو کې پرمختګ وي، نو د پرمختګ لپاره آرام ذهن او لازم وخت پکار دی. هغوی چې د نورو په خصوصي ژوند کې د لټون عادت لري، نه یې ذهن آرام وي او نه یې خپلو چارو ته کافي وخت مومي. دغه عادت د شخصیت د ودې مخه نیسي او د خلکو د اخلاقي زوال سبب ګرځي. د بل چا شخصي لیک لوستل، د نورو د خبرو اورېدلو لپاره دروازې شاته درېدل، یا بل چا ته په غلا ورکتل چې څه خوري، څه کوي او څه یې اغوستی دي، او یا بل چا ته په فیسبوک، میسنجر او په هغو باندې دوی د شخصیت سپکاوی وکړي. مثلاً که یوه ښځه لوڅه راسي او بدفعله ویډیو شیر کړي، نو ته د دې شخصیت ته ښکنځا مه کوه، بلکې د دې دا کار په هغو ټکو وغنده چې شخصیت پکې یاد نه شي. نو دا هغه عمل دی، که تاسو د یو بل د شخصیت توهین کوئ، نو دا په اخلاقي لحاظ هیڅ جواز نه لري. نو ملګرو، د پښتنو خو ډیر بد حال دی. دوی شپه او ورځ یوه او بل ته ښکنځلې کوي او په یوه او بل پسې راخستې وي. دوی دنیا ته نه ګوري چې هغه له سوشل میډیا څخه کومه ګټه اخلي.